السلام علیکم. او نن د خیالي ورځ ده د اکتوبر 9 او 2021 ان 2021 کال دا اسوي چې ورته مونږ وایو دا غي تاریخ دی. زه دلته راغلم تاسو نن د لندن مازیګر خیم دا بالکل مازیګر دی. دا انور چې په کاګه کیمرامین ورته کړی دا دغه کی مازیګر دی او دلته زه مې تاسو ته نن د لندن مازیګر خیم چې دا اوس تاسو ته خیم خو زه سپیشلی دی بلډینګ له راغلی یم. دا علاقه ما تاسو ته مخکې ښوولې ده یو ځل. دا سټیټ پټ دی. په سټیټ پټ کې دا به یو نوی دغه شی خو ډېر زبردست آرټسټیکلي یو دغه جوړ کړی دی او څه د کمال دغه دی. د بابر ما په اخبار کې کتلی نو زه دې له سپیشلی راغلم. نن ورځ زما د وتو د پروګرام نه و ما چې دا ورځ نن دې له ورتم. دا بلډینګ ډېر زبردست د دې لاندې د ریل دغه تېرېږي دغه کېږي او ډېر ښکلی دی. نو ما وایي چې تاسو دا ټول لرګی دی ډېر زبردست او ډېر د کمال د حده پورې. لاندې پکې دوی ریسټورنټ دغه کړي دي دا کړي خو د بلډینګ چې کوم د کمال دی نه هغه به مني او هغه چې کوم دی نو دغه د مچ نن تاسو ته د دې سیلو کوم چې خدای ډېر مزدار ټول چې ډېر دا ګرم ځای دغه په ورځ باندې خاص کله چوټیانو په ورځ خو دلته ډېر دغه دا دغه دی وشوي. خو ما وایي چې زه نن تاسو ته دا وښیم چې دا څه دی. دا بلډینګ د دې ځای کې نو تاسو ته لږ په کلوز هغه کې به درته وښیم چې یاره دا څه شی دی. دا خالص لرګی پرې جوړ کړی دی. دا د لرګي نه جوړ دی او ښه ډېره مزه کوي ډېره زیاته. ما چې دې نن په تاسو زه سیل وکړم او دغه کوم او دا وایي نه زه ورخېږم چې د دې سټک او دغه لکه دغه یو شی ښه جوړول دا ځان له یو دغه دی پوه شوې. دا چې کوم دی نو دا کول دي په دې باندې په دې ځای باندې دا وګورئ دا ډېر څه زبردست راځي ډېر زبردست او ډېر ښکلی دا په دې باندې چې کوم دی دا ما تخصیص ستاسو ته دا وښیم چې دا بلډینګ دا اوس نه وی بالکل اول د دې په اخبار کې راپورټ راغلی او خبر راغلی او تقریبا هغه نو ما له ډېره مزه راکړه. دا د سپیشلی دلته رالم چې دا علاقې ما تاسو ته دغه جوړ کړی دی چې یاره دا څه دی او دا په دې ځای باندې دا چې کوم دی نو دا ډېر مزدار ځای دی داسې ټول دغه دی خو ډېر داسې ډېر دغه دی منځ کې پکې دغه دی دغه هم دی دغه ته وخوتم نو بیا به د دې دغه کم شي اهمیت د دې دغه دا دی د ایډوکیشن هم ډېر مزدار دی ډېر ځان ډېر زبردست. زه ورخېږم کوشش کوم چې زه څه لږه ایریا د دې په واکینګ کې کور کړم چې دې سټپ څنګه دي. زه دا ورخېږم او دا واله خبرې جینکو خو مې جوړ د دوی د عمر داسې دی د دوی عمر داسې دی چې کلي مخکې بنګو بس وهېږي دا چې کوم دی نو اخوله او دا دغه دی او دا پکې ډېر څه زبردست شی ښه دی په دې کې به زه هم کښېنم ټالۍ به وخورم ډېر زبردست ډېر ښکلی ځای دی. دغه دی او د دې اخواته دا دغه څه دود هلته دې غاړې ته دغه کړی دی چاره خوا به دې خوا ځای دیوان دوسه
پته شه داسې رسټورنټ دی په دې کې دا ما تاسو ته ښکار کړو هغه دومره پورته دی سر ته یې دغه کړی دی خو هغه زه به ټکټ اخلم یو څه بل څه کیسه کیسه ده هغه نه کوم خو له دې ځای کې نه دا تاسو وینئ او دا د دې دا حال دی دا د دې بلډینګ دی دا د دې فریم دی ډېر څه مزېدار او داسې کوم ویم نن صرف زه په دې دپسې چې ما یې چې تاسو ته نن دا وښیم چې دا څه دی روټ ګارډن اوکې ډېر زبردست داسې د آرټ یو ښکلې نمونه ده بلډینګ څه دی خو د آرټ یو ښکلې نمونه ده دا